سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د خیبر پښتونخوا پولیسو په بېلابېلو ولسوالیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو نیول پیل کړي دي. د راپورونو له مخې پولیس په بسونو، موټرونو او په لویو لارو ټولو تېرېدونکو وسایطو کې د دغه غورځنګ په غړو پسې ګرځي او نیسي. د پښتونخوا په کوهاټ کې پولیس په بازارونو کې ګرځي چې د چا د پي ټي ایم خولۍ په سر وي هغوی نیسي او خولۍ ترې اخلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی عبدالقهار همت وایي تر دې دمه یې د غورځنګ 400 غړي نیولي دي چې ډېر ژر به یې نومونه خپاره کړل سي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونه غړي خیبر ته رسېدلي دي. د اکتوبر 11 قومي عدالت جرګې میدان ته یې ځانونه رسولي دي. په همدې علت کې د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولي خان وایي د پاکستان ریاست له لوري په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز غندلی دی او دا کار یې د ستونزو د لا ژورتیا لامل بللی دی. نوموړی وایي بندیز لګول له ستونزې حل نه دی. پي ټي ایم کوم پارلماني ګوند نه دی چې په دې بندیزونو به راوګرځول سي. د امن لپاره د پورته کېدونکي غږ د خاموشه کولو پر ځای باید هغوی واورېدل سي. ایمل ولي خان لیکلي دي عوامي نیشنل پارټۍ په پښتون قومي عدالت جرګه کې ګډون کوي او هلته چې د پښتنو د حقونو، وسایلو او قربانیو خبره کېږي موږ به په لومړي صف کې ورسره ولاړ یو. زموږ پلاوی به د میا افتخار حسین احمد په مشرۍ کې د جرګې کې ګډون کوي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.